سلامونه دوستانو. دا کوم تصویر چې تاسو ته ښکاري دا د چټ جی ټي پي. چټ جی ټي پي یقینا ډېر مشهور ویب سایټ دی او ډېر خلکو ته خو دې پته هم ده، او که چاته پته نه وي نو نن هم په دې باندې مختصر شان ته پویه کومه چې دې باندې څه کار کېږي او دا څنګه استعمالیږي. نو د دې په مدد څخه تاسو 3D کارټون یا یو قصه چې هر څه چېرته سوال جواب هر څنګه چې دغه کېږي په دې په ذریعه باندې حل کېږي. ټول نه مو مخکې لاړ شئ چټ جی ټي پي اپلیکیشن ته. چټ جی ټي پي اپلیکیشن ته څنګه لاړ شئ نو دغلته لاندې دا ټکس ورکړی دی، په دې کې به تاسو ټکس ولیکئ او ټکس چې تاسو په کوم زبان کې هم غواړئ صحیح ده، اردو کې غواړئ، پښتو کې غواړئ، انګلیش کې غواړئ، نو هغه به تاسو له ستاسو جواب چې دی په هغه زبان کې به درکوي. نو زه اوس دې ته دلته لیکمه که نه چې ما ته یوه داسې قصه ما ته ولیکئ چې په هغې کې یو سپی یو شادوی او دا په یو کور کې اوسیږي او هغه د خپل مالک سره وفاداره وي که نه. نو دا قسمه قصې بیا تاسو فرض که هره نمونه قصه چې ورته لیکئ کوم څه چې ورته لیکئ څه ستاسو په کار وي نو دا به تاسو له مکمل دغه چې دی دغه کوم ټایټل چې وله تاسو ورکړی دی د هغې مکمل یو فلم به تاسو ته جوړوي، لکه د یوه داسې قصه به تاسو له جوړه کړي په بهترین انداز باندې به جوړه کړي. نو د هغې به بیا تاسو د هغې 3D کارټون که تاسو ولیکئ که نه 3D کارټون تاسو له 3D کارټون هم تیاروي. نو اوس دلته ګوره دغه دی زه لیکمه که نه چې داسې یو سپی او شادوی که نه چې هغه په یو کور کې اوسیږي او خپل نایک سره وفاداره وي، لکه داسې قسم یو دغه ورته کوم. اوس ګورو که نه چې دا موږ ته څه د دې څه ریزلټ راکوي. دا اوس ورې دا پوره شي که نه نو دا به بیا دا ګوره اپنے مالک سے بے حد وفادار ہو، چې خپل مالک سره ډېر انتهایي وفادار وي که نه. دا ته اوس ما ولیکل که نه. دا اوس دلته په دې غشي باندې به کلیک کړم، دا تور غشی چې دی دې باندې به کلیک کړم. چې دې باندې څنګه کلیک کړم نو اوس دلته ګورئ دا به ما ته مکمل قصه راوړي. صحیح ده، دا یو سکریپ یې ما ته د دې قصې شو که. صحیح ده، ګوره په اول سر کې دیکھئ کتا اور بندر کې وفاداري، لکه د شادو د سپي وفاداري دغه به یې لاندې یو قصه جوړه کړه چې دغسې یو زمیندار و هغه به یو کلي کې اوسېده او دغسې. نو دا یو سکریپ چې دی دا تاسو له جوړ کړه که نه چې دا دغه کته بیا چې څومره نو که بیا تاسو وغواړئ که نه چې د دې موږ له 3D کارټون جوړ کړي نو دې نه به دا یو سکریپ چې دی دا به تاسو کاپي کوئ. صحیح ده، او دې ته به هم پیسټ کوئ، دا به هم تاسو له جوړوي. داسې نورې ویب سایټې دي هغه به هم تاسو له جوړوي. بیا دوی چې تاسو له کوم تصویر جوړ درکړي لکه دا سکریپ تاسو دې کې فرض کړئ یو سکریپ تاسو کاپي کوئ که نه. اوس زه تاسو ته ښیم هم چې دې نه به موږ سکریپ کاپي کړو او هغه به بیا دې ته واپس پیسټ کړو که نه. واپس چې ورته څنګه پیسټ کړو نو دا ګوره دا زه کاپي کوم د دې ځای نه. صحیح ده، دا یو فرض که زه کاپي کړم د دې ځای نه، دا مې کاپي کړی. کاپي کول تاسو وغواړئ چې مزید په دغه کوم سکریپ چې دی په دې پسې موږ نوره قصه جوړه کړي که نه، نوره قصه دله هم جوړوي. صحیح ده، نو اوس ما دغه ځای نه لاندې به کته کوشئ او دغلته دا میسج تو چټ جی ټي پي دغه ځای کې به پیسټ کوئ. چې دلته څنګه پیسټ کوئ نو دغه قصه پسې تاسو له نوره قصه هم جوړه کړله. صحیح ده، که بیا ورته تاسو وغواړئ دا ګوره تاسو له پسې مزید قصه نوره جوړه کړله. صحیح ده، نوره قصه له جوړه. بیا که تاسو وغواړئ چې یاره د دې موږ تصویر په کار دی نو هغه هم بیا داسې کېږي چې دغه به تاسو دا کوم ټکس چې تاسو کاپي کړی دی اوس فرض که دغه ټکس ما دې ته انټر کړه که نه او زه وایم چې ما ته د دې تصویر ما ته په کار دی، دا کوم قصه چې ده ما ته د دې یو تصویر په کار دی، د یو سکریپ. بیا د هر سکریپ تاسو ته جدا جدا تصویر هم جوړولی شئ. صحیح ده، دا ګوره دلته ما ولیکل چې ما ته د دې تصویر په کار دی. صحیح ده، دا मुझे इसकी तस्वीर पेश करे که نه. دا ته ما ولیکل نو په دې غشي باندې څنګه کلیک کړه که نه او دا قصه مې اوس هم لاندې پیسټ کړه. صحیح ده، اوس لاندې ګورئ ښه دا اوس کریټینګ ایمیج وایي چې تاسو ته تصویر وایي تاله تیارېږي، لږ صبر وکړه. دا ګوره اوس ګورو که نه چې څنګه تصویر موږ له تیاروي. صحیح ده، دا تصویر یې دا دی تیار کړی، تصویر یې تیار کړی. ګوره څنګه بهترین تصویر یې تیار کړی. دا تصویر چې کوم دی دا بیا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ده، او دې نه بیا تاسو مکمل یو فلم یو دغه چې دی هغه دې په مدد څخه جوړولی شئ. دا د چټ جي ټي پي استعمالولو طریقه ده.